اکثر خلک دا پوښتنه کوي چې مولوي صاحب موږ تریاک کرلی دي، آیا اوس په دې تریاکو کې موږ خیرات کولی سو، د دې زکات ایستلی سو که نسو ایستلی، او ورسره موږ بنګې هم کرلی دي، د بنګو زکات شی میسته او که نسته. اوله خبره، تریاکو په جایزو ناجایزو کې د علماو اختلافات راغلی. بعض علما دې ته جواز ورکوي چې دا په دوایانو کې استعمالیږي، نو لهذا د دې زکات او خیرات هم سته. او بعض علما دا وایي د دې څخه نشه جوړیږي، نو لهذا دغه شی کرل حرام دي، نو د حرامو کې زکات نسته. اوس که چیرې تاسې تریاک کرلی وي، نو ته اوس غواړئ چې د دې زکات وباسئ، نو د احتیاط طریقه دا ده چې څومره د دې زکات جوړیږي هغه راجلا که هغه پیسې، او دا یو غریب ته ولره ورکه، یو مسکین او یتیم ته ولره ورکه. په دې کې د ثواب نیت مه کوه، په دې کې د زکات نیت مه کوه، بس هسې بې له نیت یې ولره ورکه دا پیسې. که چیرې چا بنګې کرلی وي، بنګې خو نو مکمل د دې څخه نشه جوړیږي، دا یو حرام شی دی. نو لکه څنګه چې د دې کرل حرام دي، چې نه د دې زکات سه نه د دې خیرات سه، او د دې پیسې چې دي هغه مکمله حرامې دي.